قدرمنو زړه ته رانږدې او د شاهین داستان درنو مینهوالو سلامونه مینه او نیکې پیرزوینې مې در ومنئ. هیله مند یم چې روغ او جوړ خوشحاله سوکاله به یاست. د شاهین داستان په خپرونه کې درته یو ځل بیا زه در حاضر شوی یم. قدرمنو دوستانو، تاسې تر دې وړاندې د شاهین داستان 22مه برخه اورېدلې وه. هلته مو اورېدلي وو چې ابو داود په قصوره کې د مجاهدینو پر خلاف تبلیغات پیل کړل او د خلکو ذهنونه یې راوپارول او د خلکو ذهنونو ته یې دا ور واچوله چې عیسویان باید ومني. د نوموړي دې کار ډېر کسان بغاوت ته اړ کړل او په لکونو خلک د عیسویانو د راتګ مینهوال شول. بلخوا بیا میریا د پاپ په غوښتنه جان مایکل ته د میلمستیا تیاری نیو. راځئ د داستان پاتې وروستۍ برخه را سره په نن 23مه خپرونه کې له ما محمد رسول نظري سره واورئ. هیله ده د خوښې او د پام وړ مو وګرځي. د لوشه له پاپ سره تر لیدو وروسته نوره ټوله ورځ میریا له ربیعې او انجیلا سره وه. انجیلا په دې خبره خفه وه چې د مور په موجودیت کې دا له ربیعې سره په لمانځه کې شریکه نه شوه، خو هغه پر دې خوښه وه چې د ده له ناسکه خور سره د دې د مور چلند ډېر ښه شوی و. نن میریا په ربیعه ډېره مهربانه وه. د دې د ویښتانو په جوړولو او د جامو په بدلولو یې اصرار کوه. ویل یې ربیعې ته د جامو په بدلولو کې ډېره بې پروا یې. خلک به وایي چې ستا میره در سره بې پروا ده، ته ټوله ورځ غمجنه ناسته وي. وګوره رنګ دې زیړېږي. که دې پلار راشي وبه وایي چې ته ما ځورولې. د خدای په خاطر لږ د ځان خیال کوه. د ربیعې په باب د مور مهرباني انجیلا دومره تر تاثیر لاندې راوستله چې کله یې د شپې له پاپ سره د یو ځای ډوډۍ خوړلو ورته وویل نو د هیڅ انکار ونه کړای شو. د ډوډۍ په دسترخوان پاپ له یوې بلې خوا غږېدو او بیا یې د جان مایکل خبره رایاده کړه. انجیلا په ډېره بې پروایۍ د هغه د زړورتیا او شجاعت داستانونه اورېدل. پاپ د هغه د جګړو یادونه کوله او ویې ویل د جان مایکل په باب زه په یوه خبره خفه یم چې هغه په شرابو خوړلو کې اعتدال نه مراعات وي. که نه نو د هسپانیې هیڅ افسر د ده سره برابري نشي کولی. بیا هم کوم خلک چې د ده د دې کمزورۍ په سبب پوهیږي نو ده ته برات ورکوي. ده له خپلې میرمن سره بېشانه مینه درلوده. د هغې له مرګه وروسته دی په شرابو کې ډوب او د خپلې میرمنې غم غلطوي. ده داسې د ژوند ملګري نه ده موندلې چې د ده دغه غم ورسره سپک کړي. د اندلس ډېرې عزتمنې کورنۍ له ده سره د ښیښۍ هیله لري او دا د ځان لپاره ویاړ ګڼي، خو د ده هیڅ نجلۍ نه خوښېږي تر دې چې د شاهي کورنۍ نجونې د ده په معیار پوره نه خېږي. اوس د ده یو دوست ماته ویلي چې دی له یوې ډېرې معصومې نجلۍ سره واده غواړي. که هغه نجلۍ هوښیاره وي نو زما باور دی چې د جان مایکل په ټولو عادتونو کې به بدلون راولي او دا به د کلیسا ډېر لوی خدمت وي. د کلیسا بچیان اوس له دښمنانو سره په جګړه مصروف دي او د کلیسا لوڼو ته پکار ده چې د دوی د تسکین او ارامۍ اسباب برابر کړي. پر جان مایکل د شرابو خوړلو له امله د ګوتې نیولو پر ځای باید په هغو عواملو غور وکړو چې دی دې عادت ته مجبور کړی. هغه د خپلې میرمنې په مرګ ضربه لیدلې. پر دې علاوه هغه خپل ډېر خواږه یاران له وحشي مسلمانانو سره ولیدل چې ووژل شول. که د قوم لوڼې پر هغه د رحم پر ځای له هغه نه کرکه وکړي نو دا ډېر د افسوس ځای دی. د انجیلا ناکراري زیاتېده. دې دا احساس کړه چې کوم جال ورته غوړېدلی دی. دی یو ځل مور او بیا پاپ ته وکتل. که څه یې ویل غوښتل خو خدمتګارې د میریا په غوږ کې څه وویل. میریا په غوسه شوه، ویې ویل تا هغه د مجلس په کوټه کې ولې کېنولی، دلته یې راوله. خدمتګارې په زړه نازړه حالت میریا ته وکتل. میریا ونه پوهېده او په غوسه یې وویل ولې نه ځې، ولې ما ته داسې ګورې. خو خدمتګاره ورټیټه شوه، په غوږ کې بیا څه ورته وویل. پر دې د میریا رنګ تک زیړ شو. پاپ او انجیلا میریا ته په پوښتون کې نظر وکتل. پاپ اندېښمن شو، پوښتنه یې وکړه څه خبره ده. میریا جګه شو، ویې ویل هیڅ خبره نشته، زه اوس راځم. خو په برنډه کې د پښو غږ واورېد، ودرېده. له دې سره جوخت د خپل حبشي نوکر غږ واورېد. زه به تا په دې حالت کې دننه تلو ته پرې نږدم. په ځواب کې په شرابو کې ډوب غږ واورېد. ته زما لاره نشې تړلی، زه د دې ښار والي یم، لرې شه که نه په دار به دې وځړوم. د میریا پښې په ځمکه ونښتې. لږ شېبه وروسته جان مایکل په دروازه کې ولاړو. په یوه لاس کې طلایي صراحي او په بل کې جام. له سترګو نه یې وحشت ورېده. میریا، انجیلا او پاپ حیران ورته کتل. میریا په ویرېدلې لهجه وویل انجیلا ته د شا کوټې ته ولاړه شه. مګر د انجیلا غیرت مور یوازې پرېښودل نه منل
پاپ هم د دې ناڅاپي حالت سره مخ کېدو ته تیار نه و. هغه کله په غوسه او پښیماني جان مایکل ته او کله د عذر په بخښنې په نظر میریا ته کتل. جان مایکل په دروازه کې له سوراهۍ نه پیاله ډکه کړه او په سر یې واړوله. بیا په لړزېدونکو ګامونو کوټې ته ننوت. سراهي او پیاله یې په منځ کېښودل او پاپ د نږدې په تشه کرسۍ کېناست. انجیلا له خپل ځایه ورو لرې شوه او د مور تر څنګ ودرېده. جان مایکل وویل ته ولې ودرېدې؟ کښېنه، ستاسو نوکر ډېر بېادبه دی. د لوشه هر سړی ما پېژني، خو ستاسو نوکرانو ته دا نه ده معلومه چې زه د دې ښار والي یم. سپېڅلی پلاره، زه به نن دلته پرېکړه کوم او ځم به، مګر دا ولې ولاړه ده؟ آیا زه څه پیری یم؟ ته له ما نه وېرېږې؟ د خدای لپاره کښېنه، زه ستا دښمن نه یم. خپلې مور ته دې وګوره، هغې زه را مېلمه کړی یم او اوس دا چې ما ته ګوري لړزېږي. پاپ وویل میریا کښېنه، انجیلا لورې مه وېرېږه. مایکل یو افسر دی، د کلیسا لور له هغه نه باید ونه وېرېږي. مایکل وویل مقدس پلاره، د دوی احترام زما فرض دی، خو هیڅ افسر به دا ونه زغملی شي چې څوک یې د کور ته ور وغواړي او بېعزتي دې وکړي. آیا زه دوی دلته نه یم رابللی؟ انجیلا په حقارت خپلې مور ته وکتل. پاپ بیا وویل ما هم دا اوس تاسو ته دا ویل چې اوسنی حالت داسې دی چې زموږ ډېر غوره افسران د ډېرو شرابو په خوړلو عادت شوي دي. کله چې دا حالت بدل شي د دوی عادت به هم بدل شي. میریا، انجیلا کښېنئ، د مایکل په زړه کې ستاسو د سپکاوي خیال نشي پیدا کېدی. میریا یوه شېبه دوزړې شوه، بیا په کرسۍ کېناسته، مګر انجیلا ولاړه وه. مایکل خپله لهجه بدله کړه، ویې ویل سپېڅلی پلاره، ما له تا سره نن واده کړې وه چې د شرابو په خوړلو کې به اعتدال کوم، خو زه افسوس کوم چې دا زما د وس خبره نه ده. زه پوهېږم چې انجیلا له شرابو نه کرکه لري. سپېڅلی پلاره، زه به یې پرېږدم، د انجیلا لپاره زه هر څه کولی شم. انجیلا د خدای په خاطر کښېنه. ته نه کښېنې، ته باید کښېنې. زه ستاسو په کور کې خپل سپکاوی نشم زغملی. جان مایکل په خپلو لړزېدونکو لاسونو یو بل جام ډک کړ او په شونډو یې کېښود. میریا د انجیلا لاس ونیو، ورکش یې کړ او ورو یې ورته وویل انجیلا، د خدای دپاره دا د یو شرابي ضد دی، کښېنه. انجیلا د مور تر الفاظو د هغه په هیلهمنو کتو تر تاثیر لاندې راغله او کښېناستله. د مایکل په اړه د دې ویره په کرکه بدله شوه. څو شېبې وړاندې د حیا غوښتنه دا وه چې دا وتښتي، او اوس د غیرت تقاضا دا وه چې د حالاتو سره ډغرې ووهي. جان مایکل څو شېبې انجیلا ته په چوپه خوله وکتل. بیا یې وویل تا خوراک ولې پرېښود؟ وخوره، زما فکر مه کوه، زه دغه مهال څه نه خورم، زه یوازې څکم. سپېڅلی پلاره، که ته له ما سره شریکېدل غواړې، نو سوراهي حاضره ده. هغه ورځ چې ما کوم شراب پیدا کړي و هغه ډېر پیکه و، ځکه مې نن خپله سوراهي راوړه. ته هم لکه چې د انجیلا په څېر له شرابو نه کرکه کوې، خو که ته زما پر ځای وای نو ډېر زیات به دې څښل، تر ما نه هم زیات. ته به مدهوش اوسېدې. په هوښیارۍ کې سړی ډول ډول خیالونه عذابوي. زما په باب تاسو دا ګمان مه کوئ چې تل مې همداسې شراب څښل. نه، یو وخت مې له شرابو نه دومره کرکه وه چې په مذهبي مراسمو کې مې هم بد ایسېدل، خو اوس یې تر هر چا زیات څکم. زما دا عادت د انجیلا ښه نه ایسي. د انجیلا به زما دا عادت هم نه خوښېږي چې د شپې مهال د خلکو په کورونو برننوځم. انجیلا به ښایي ما ظالم بولي. پاپ د مایکل رټل ضروري وبلل. وی ویل ما انجیلا ته ویلي دي چې تا د خپلې مېرمن له مرګ وروسته په شراب څښلو پیل کړی. مایکل وویل دا دروغ ده، دا بالکل دروغ ده. زه پوهېږم چې زما د مېرمنې د مرګ سبب زما د شرابو څښلو، یوازې شراب نه، د هغې زما ډېر عادتونه بد ایسېدل. دا له همله بري وروسته چې څه وشول نو هغې به تل ما ته ویل چې ته وحشي یې، خو په دې کې زما ګناه نه وه. دا له همله بري نه مخکې ما ډېر لږ شراب څښل، خو په هغه ورځ مې د بري په خوښۍ څو سراهۍ تشې کړې او بیا هغه پیښه رامخې ته شوه. د نشې په حالت کې زه په دې نه پوهېدم چې زه څه کوم. هغه ډېره ښکلې وه. ما له هغې سره واده هم وکړه چې ژوند به دې ژغورم. د هغې ګناه معمولي نه وه. زموږ 2 سپایانې وژلي وو. د هغې 4 وروڼه په جګړه کې وژل شوي وو. د ښار خلکو وسله کېښوده. نور د دې ذمهواري وه چې زموږ لپاره د خپلو کورونو دروازې خلاصې کړي، خو د هغې ښکلې نجلۍ د کور دروازه بنده وه. ما د دروازې د ماتولو امر وکړ. ما ښایي داسې نه وای کړی، خو د بري په خوښۍ کې مې ډېر څښلي وو. کله چې زما سپایانو دروازه ماتوله، د کور له بامه څو غشي راغلل. زما 8 سپایان ټپیان شول او ټولو مال ته امبار شول. کله چې کور ته ورننوتو نو هلته یوازې یوه نجلۍ وه. پر ما یې په خنجر حمله وکړه، خو ما خنجر د هغې له لاسه واخیست. که ما نه وای منع کړې نو سپاهیانو به د هغې بوټې شکولې وي. سپایان ولاړل او زه مال ته پاتې شوم. نور شراب مې راوغوښتل.
هغې ته مې یوه پیاله وړاندې کړل او ورته ومې ویل چې ستا د ژوند واده درکوم، تا به له ښار نه بهر پرېږدم. خو هغه ډېره ضدي وه، بلکل د انجیلا په څېر. د شرابو په پیاله یې په مخ وویشتم، مخ یې په نوکارو راوشوکو. د هغه کنځلې زما له زغمه اوچتې وې. بیا زه پر ځان نه پوهېدم چې څه کوم. دا رپېدله او زما لاس د دې په مرۍ ورکلکېده. سهار چې کله زه را په هوښ شوم، د دې لاش زما سره نږدې پروت و. په مرۍ زما د ګوتو خاپونه وو. ما دا ګڼله چې ویده ده. ما چې د هغې څېرې ته وکتل، دا باور مې نه شو کولی چې وژلې به مې. ما یې د پاڅولو هڅه وکړه. بیا مې ټوله ورځ په شرابو څښلو تېره کړه او له هماغې ورځې وروسته زه په شرابو کې ډوب یم. خو دا داسې تنده ده چې هېڅکله به هم ماته نه شي. ما چې لومړی ځل انجیلا ولیده، هماغه نجلۍ رایاده شوه. تر اوسه پورې چې ما څه کړي ذمهواره یې هماغه نجلۍ ده. او اوس که په راتلونکي کې څه کوم، ذمهواره به یې انجیلا وي. زه نن د همدې پرېکړې لپاره راغلی یم. انجیلا ته به دا ځواب راکوې چې له ما سره واده کوې که نه؟ د انجیلا په سترګو کې اوښکې راغلي. په تصور کې د هغې مظلوم نجلۍ زړه لړزونکې کرښې اورېدې. د جان مایکل په پوښتنه یې ټکان وخوړ، ویې ویل تا ته زما ځواب څرګند دی. او بیا پر ځای ودرېد. مایکل په دروند اواز وویل که دا همغه ځواب وي چې هغې نجلۍ راکړی، نو واوره چې د کوم ګل وږمې زما لپاره نه وي، زه یې په خپلو لاسونو په مښلو او پاڼې پاڼې کولو عادي یم. انجیلا ځواب ورکړ. له هغې نجلۍ سره د مخ تورول غوښتل او ما ته د واده پیغام راکړی. د فردیناند افسر او د کلیسا زړورو ته زما ځواب دا دی چې زما په نظر تر تا نه د لوشۍ او سوداګر د ډېر عزت خاوند دی. د هغې بېکسه نجلۍ لپاره ته د یوه وږي لیوه په څېر وي، خو زما په وړاندې د یوه لیوني سپي په څېر یې. ته هغه وخت هم د کرکې وړ وي او اوس هم د کرکې وړ. پاپ او میریا په یوه غږ وویل انجیلا. خو دې هغوی ته پام ونه کړ. ویې ویل ته د انسانیت په نامه یو تور داغې. ته ما ته اختارونه راکوې، خو تر څو مې چې خدای مل وي ته مې یو ویښته نشې کږولی. تاسو چې په کومه ځمکه د کلیسا شاندارې ماڼۍ جوړې کړي دي، پر دې ځمکو مو د بېګناهو وینې بهولي دي. هغه مهال به راشي چې دا ماڼۍ په خاورو را پرېوځي او راتلونکو نسلونو ته به یې کنډوالې هم پاتې نه شي. خو هغه وخت به د تاریخ په پاڼو کې د هغو بېګناهو په وینو لیکلي کیسې ورکې نه کړی شي. انجیلا پاپ ته وکتل. ویې ویل او ته د مریمې بوت لمانځې، او ته د مریمې بوت لمانځې. خو د خپلو سپایانو لخوا د معصومو نجونو عصمتونه لوټل د مریم د زوی د دین لوی خدمت ګڼې. ته د هغه صلیب عبادت کوي چې د خدای زوی یې پرې راځړولی و. خو زه پوښتنه کوم چې د اندلس په هر ښار کې څومره بېګناهان دي چې ته هره ورځ هغوی ته د پانسۍ سزا ورکوي. پاپ جګ شو. ویې ویل دې نجلۍ لاره ورکه کړې ده، د دې خور جادو پرې کړې، دا نه پوهېږي چې څه وایي. مایکله راځه چې ځو. مایکل وویل نه، زه به پرېکړه کوم او ځم. هغه وروستی جام هم پر سر واړوه او د بېهوشۍ تر حده رسېدلی و. جګ شو او د انجیلا په لورې ورغی. پښې یې رېږدېدلې. انجیلا د میز له سره درانه ګلداني اوچته کړه او یوې خواته ودرېده. میریا خپله بشي غلام ته غږ کړ. هغه په منډه راغی، خو په دې ځنډ کې مایکل انجیلا ته ورنږدې شو. هغې پر ګلدانۍ پر سر ګزار ورکړ. مایکل د لوېدو لپاره یوه پلمه غوښته او د ګلدانۍ په ګزار یې توازن ونه شو ساتلی، وغورځېده. له لوېدو سره پاپ ور وړاندې شو. حبشي غلام ته یې وویل ته دی زر تر زره خپلې کوټې ته ورسوه. که د هغه نوکرانو پوښتنه وکړه ورته ووایه چې په شرابو نشه دی. د مضبوطې تنې خاوند غلام مایکل په اوږه واړوه او بهر څه و. پاپ انجیلا ته وکتل. ویې ویل انجیلا، جان مایکل ما دلته راغوښتی و. ستا د مور په دې کې هېڅ قصور نه و او زما دا خبره بالکل غلطه ده چې ستا ناسکه خور په تا جادو کړي. که دا خبرې هغې تا ته درښودلې وي نو ته باید له هغې نه ډېر څه زده کړې. ما مایکل د اصلاح وړ ګاڼه، خو زما خیال غلط و. ته باید له هغه نه لرې اوسې. زه سبا ته له خپل منصب نه استعفا ورکوم. زه له یوې مودې راهیسې په دې فکر کوم چې د یو پاپ په بڼه زه د کلیسا خدمت نشم کولی، خو زما ضمیر ته د یوې ډکې ضرورت و. زه ستا شکریه ادا کوم چې یو په خوب لوېدلی انسان دې راویښ کړ. او میریا، ته د خپل خاوند ته زر تر زره لیک واستوه چې که دی زر نشي راتلی نو تاسې دې ور وغواړي. سبا ته د جان مایکل خدمتګارې میریا ته د هغه یو لیک ورور. د لیک له لوستلو وروسته د میریا باور نه کېده چې دا به مایکل لیکلی وي. هغې په وار وار له خدمتګارې نه پوښتل چې آیا دا رښتیا د هغه لیک دی؟ او خدمتګارې به د میریا د باور په خاطر په سپېڅلې مریم سوګند وخوړ. جان مایکل په ډېره عاجزۍ او شرمندګۍ عذر غوښتی و. هغه لیکلي و چې زه د خپلې پښیمانۍ او خفګان لپاره الفاظ نشم موندلی. زه ډېر شرمنده یم.
تاسو ته معلومه ده چې زه د نشې په حالت کې وم، ځکه خو زما هیله ده چې زما ګناه به د بخښنې وړ وبولئ. زه واده کوم چې بیا به هیڅکله هم د نشې په حال کې ستاسو کور ته نه درځم او زه به له انجیلا سره تر هغه وخته د خبرو هڅه ونه کړم تر څو دا په خپله پر دې اعتراف ونه کړي چې زما په اخلاقو کې ژور بدلون راغلی. زه به په پوره ډاډ د هماغه وخت انتظار کوم چې زما چلن هغه پر دې مجبوره کړي چې ما انسان وبوي. زه پوهیږم چې د شپې په پیښه کې ستاسو د کور دروازه زما پر مخ بنده شوه، خو تاسو ډاډه اوسئ تر څو تاسو ما په خپله در ونه غواړئ زه به ستاسو د دروازې ټکولو جرأت ونه کړم. د جان مایکل د خدمتګارې له راتلو نه وړاندې میریا د خپل خاوند په نامه یو اوږد لیک لیکلی و، خو د مایکل د لیک په لوستلو یې د هغه لیک له لیږلو نه ډډه وکړه. کله چې دی د جان مایکل د لیک په ځواب سوچ کاوه، خدمتګارې خبر ورکړ چې د مجلس په کوټه کې پاپ د هغې انتظار کوي. میریا د مایکل خدمتګارې ته وویل ته ورځه، زه به د مایکل د لیک ځواب در واستوم. میریا ښکته ولاړه او د مجلس کوټې ته ورننوته. د څو رسمي خبرو اترو نه وروسته پاپ وویل ما ته لږ وړاندې د جان مایکل لیک راورسېد. هغه لیکلي چې د شپې هغه په هوش کې نه و او ډېر پښیمانه دی. هغه له ما نه هیله کړې ده چې زه د ده له لورې ستاسو نه معذرت وغواړم. میریا ورته وویل هغه موږ ته هم دا لیک لیږلی، ته یې ولوله. پاپ لیک د میریا له لاسه واخیست او ویې بیا یې وویل هغه ما ته هم دغسې خبرې لیکلي. زه د دې لپاره راغلی یم چې تا خو به خپل میړه ته د شپې د پیښې په اړه څه احوال نه وي لیږلی. میریا وویل نه ما لیک لیکلی دی خو استولی مې لا نه دی. پاپ وویل انجیلا لیک لوستلی دی؟ میریا ورغبرګه کړه نه. پاپ وویل هغه راوغواړه زه څه خبرې ورسره کوم. میریا ورته وویل زه ستا د حکم نه سرغړاوی نه کوم، خو ښایي هغه اوس د جان مایکل په اړه څه خبره اورېدل ونه غواړي. پاپ وویل زه د جان مایکل استازی نه یم. میریا ورغبرګه کړه ښه ده زه به یې راوغواړم. پاپ وویل دا لیک یوسه، غوره دا ده چې انجیلا ماته تر راتلو د مخه دا لیک ولولي. میریا د انجیلا د راغوښتلو لپاره پاس وختله. د شپې د رخصتېدو په وخت کې پاپ څه خبرې وکړې، په انجیلا یې ډېر تاثیر وکړ. خو کله چې میریا د جان مایکل لیک دې ته ورکړ او ورته وویل چې پاپ له تا سره لیدل غواړي، نو دې سمدستي وویل که پاپ د هغه شرابي د استازي په حیث راغلی وي نو زه هیڅ ورسره نه ګورم. پرون یې ویل چې زه به د لوشه د کلیسا له مشرۍ استعفا کوم او اوس د یو کرکجن انسان لپاره په ذلیلترین خدمت نه شرمیږي. میریا ځواب ورکړ انجیلا دا لیک ماته د مایکل خدمتګارې راوړ، که ستا باور نه کیږي له خپلې خدمتګارې نه وپوښته د پاپ له دې لیک سره څه اړیکه نشته. انجیلا ورته وویل تا د دې لیک څه ځواب ورکړ؟ میریا وویل ما تر اوسه ځواب نه دی ورکړی، لیک مې پاپ ته ور وښود، هغه ویل چې مایکل دته هم دغسې لیک ورستولی دی. انجیلا ورته وویل نو هغه به په دې منظور راغلی وي چې زموږ ترمنځ سوله او منځګړتوب وکړي. میریا وویل له هغه سره تر لیدو د مخه د هغه په نیت بدګماني مه کوه. انجیلا وویل راځه او له ځایه جګه شوه. پاپ انجیلا ولیده ویې ویل لورې پرون ما درته ویلي و چې له خپل منصب نه مې د استعفا اراده کړې ده، خو نن مې د مایکل لیک ولوست، هغه په خپل چلن ډېر شرمنده دی. که دا بدلون هسې اضطراري او لنډمهال نه وي نو زه باید د استعفا په اړه بیړنی اقدام اوچت نه کړم. له دې نه علاوه زه ستا د پلار تر راستنېدو پورې باید په لوشه کې پاتې شم. اوس د مور ماته د مایکل بل لیک راوښود. انجیلا وویل ما هم دا لیک ولید. پاپ وویل د دې لیک په باب ستا نظر څه دی؟ انجیلا وویل زه یوازې دومره پوهیږم چې حالاتو هغه د یوه لیوه وحشیتوب پر ځای د یوه ګیدړ په مکارۍ غوره کولو اړ کړی دی. هغه خپله د کار لاره بدله کړې ده، په خپله نه دی بدل شوی. هغه چې کوم ښکار په پنجو ونه وژلی شو اوس دام ورته غوړوي او زه تر پښېدونکي مار نه چوپه او د جال په څنډه کې غلې غڼه خطرناکه بولم. پاپ وویل امکان لري ستا ګمان پر ځای وي، د چا د زړه حال له خدای پرته بل چاته نه دی څرګند. په دې معامله کې زما خواخوږي له تاسو سره ده. زه تا او ستا مور ته دا مشوره در کوم چې له دې لیک نه وروسته تاسو ته په کار ده چې ده ته په ځواب کې داسې لیک واستوئ چې هغه ونه پاروي. زه تاسو ته دا مشوره نه در کوم چې له هغه سره راشه درشه ولرئ، خو زه دا مشوره هم نه در کوم چې هغه ته توند ځواب ورکړئ. ځینې ټکرونه داسې وي چې سړی په لاره برابروي. امکان لري پرونۍ پیښه هم د ده د سمې لارې سبب شي او کړه وړه ورسره بدل شي. خو که د ده دا چلن لنډمهاله وي هم زه غواړم چې دی تر څو د دې ښار والي دی او تاسو ته دومره نږدې استوګن دی د یو نیک او سوله پال ګاونډي په څېر وي. زموږ پوځونه پر غرناطو د حملې کولو په حال کې دي. په اشبیليه کې د ابو داود بوختیدین داسې دي چې ښایي د غرناطوی له فتح نه وړاندې راستون نشي. د هغه په غیاب کې که تاسو له لږ تدبیر نه کار واخلئ نو هیله ده چې هغه به پریشانه نه کړه. انجیلا وویل هغه وعده کړې چې په راتلونکي کې به هغه موږ نه پریشانه کوي
او تر څه وخته چې هغه پر خپله واده پابند وي موږ ته د دې ضرورت نشته چې ورسره ټکر شو. که ته دا ګمان کوي چې زما د مور ځواب به د هغه وحشیانه فطرت بدلولی شي نو ته یې په خپله ځواب ولیکه ور ویې لیږه. تر کومه چې په ما پورې اړه لري نو خدای شاهد دی چې هغه تر 1000 کلونو پورې عبادت وکړي او زه یې په خپلو سترګو په رښتې ووینم چې له اسمان نه راکوزېږي او ده ته سلام کوي هم ترې کرکه او نفرت کوه. له دې پیښې نه یو میاشت وروسته فردیناند پر غرناطو حمله کړې وه. ملکې ازابیلا او فردیناند د غرناطوی له فتح پرته سوګن خوړلی و چې نه به راستنېږي. خپل ټول پوځي ځواک یې د جګړې میدان ته رسولی و. ابو داود هم له اشبیلې نه د غرناطوی یو سرحدي ښارګوټي ته تللی و او د خپلو فعالیتونو مرکز یې ټاکلی و. هغه په تیرو 4 میاشتو کې په سلګونو جاسوسان غرناطوی ته استولي وو. هغه خپلې میرمنې ته لیک استولی و چې غرناطو به زموږ له اټکل نه هم وړاندې فتح شي او پاچا سلامت ماته دعا راکړې چې په غرناطو کې به د نایب منصب راکوي. په لوشه کې تر 1 میاشتې پورې جان مایکل میریا ته څه پریشاني جوړه نه کړه. له وروستي ملاقات نه وروسته د هغه په چلن کې ښکاره بدلون راغلی و. د هغه خدمتګاره به په ورځ کې یو ځل د میریا دوی کور ته ورتله او له دې پوښتنې وروسته به بیرته ستنېده چې ستاسو خو به څه شي ته ضرورت نه وي. میریا به په جواب کې د هغوی شکریا ادا کوله. په خپله جان مایکل له دوی نه لرې اوسېده. څو هفتې وروسته میریا پر دې باوري شو چې هغه په خپل لوز کلک ولاړ دی او نابللی به د دوی کربر نشي. کله کله به پر دې خوښه شوه چې د مایکل په دې بدلون کې د انجیلا رول دی، خو چې دا به یې په خیال کې ورغلل چې انجیلا په هیڅ صورت هم له هغه سره واده ته تیاره نه ده نو زړه به یې ولوېد او په جان مایکل به یې زړه وسوځېد. جان مایکل اوس زیاتې شپې د خپل سوداګر دوست کره تېرولې او د ښار د بېکسه نجونو سره د هغه چلن ډېر وحشیانه و. میریا له دې خبرو نه ناخبره وه، خو په ښار کې د مسلمانانو د بدې ورځې خبرونه به په یو ډول ربیعې او له ربیعې نه انجیلا ته رسېدل. له جان مایکل نه د انجیلا کرکه ورځ په ورځ زیاتېده. یوه ورځ پادري انجیلا ته وویل چې تر 1-2 ورځو پورې جان مایکل د جګړې محاذ ته روانېږي او د هغه پر ځای له قسولې نه بل څوک راځي. سبا ته د کوټوال د میرمنې لخوا میریا ته د جان مایکل د رخصتېدو په ویاړ د میلمستیا د بلنې پیغام ورغی. میریا دې میلمستیا ته د انجیلا او ربیعې د بیولو هڅه وکړه، خو هغوی دواړو انکار وکړ. میریا انجیلا ته نصیحت وکړ چې لوري هغه جګړې ته روان دی، ستا په زړه کې باید له هغه سره هیڅ کینه نه وي پاتې شوې. د ښار ټول عزتمندان به هلته راټول وي، که ته ولاړه نه شي نو ټول به پوه شي چې ستا او د هغه ترمنځ څه ناوړه پیښه شوې ده. خو انجیلا پر خپل ضد ولاړه وه او میریا له مجبورۍ نه یوازې ولاړه. د ماښام په خړه کې چې کله میریا له خپل محل نه وتله جان مایکل په دروازه کې ولي. هغه د پوځ له څو تنه سپایانو سره ولاړو او څه خبرې ورسره کولې. میریا نوکر ته د ګاډۍ درولو امر وکړ او بهر ته یې وکتل. د لاس په اشاره جان مایکل ځان ته ور وغوښت. جان مایکل ورنږدې شو، ویې ویل ته به غالبا د کوټوال کره ځې. میریا ویل هو، مګر زه په دې له تا نه ګیلمنه یم چې ما ته دې ونه ویل چې روانېږي. جان مایکل وویل له تا سره له خدای پامانۍ پرته ما ته د لوشه پرېښودل ممکن نه و، خو ما ژمنه کړې وه چې انجیلا مې ور ونه غواړي زه به ستاسو د پریشانۍ سبب نشم او یو پوځي افسر باید د خپلې ژمنې پابند وي. میریا وویل انجیلا ډېره بدله شوې ده، کله چې ته له جګړې راستون شوې نو ستا په رابللو به بیا اعتراض نه کوي. زه لکه چې له وخته وړاندې روانه یم، ته هلته څه وخت راځې؟ جان مایکل وویل زه د څو دوستانو په انتظار یم، تاسو ورځئ، زه هم در روان یم، مګر ته خو یوازې. میریا وویل هو، افسوس چې د انجیلا طبیعت خراب دی، که نه هغه له ما سره راتلو ته چمتو وه. مایکل وویل د هغې طبیعت زیاتره خراب وي، هغه علاج ته اړتیا لري. ښه درځه نو. کله چې د میریا ګاډۍ لږ لرې لاړه مایکل خپلو ملګرو ته وویل د هغې یو طبیب ته ضرورت دی او ما د ډېرو ناروغانو علاج کړی دی. ربیعه او انجیلا په پاسپورټ کې په یوه کوټه کې ډوډۍ خوړله. ناڅاپه یې لاندې څه شور واورېده. ربیعه ورخطا شو، ویې ویل ښایي له احمد سره د چا جګړه ده. انجیلا وویل دا به جیمز وي، نن به یې زه چاره وکړم. کله کله مې احمد ته هم غوسه راځي، هغه د سنډا غوندې غټ دی خو هر نوکر یې ډبوي. ربیعې ورڅه وویل دلته هر مسلمان عیسوي خپل بادار ګڼي. انجیلا خدمتګارې ته وویل ورشه جیمز راوله، زه به یې نن چاره کوم. خو ناڅاپه په زینو کې د چا د پښو غږ اوچت شو او انجیلا وویل ودرېږه لکه چې هغه په خپله را روان دی، اوس به له احمد نه شکایت کوي. یوه شېبه وروسته انجیلا او ربیعه او نوکره درې واړه حیران ودرېدل او دروازې ته یې کتل.
د نوکر په ځای جان مایکل د دوی په مخ کې ولاړو. انجیلا جګه شوه، په ویریدلې لهجه یې ورته وویل ته؟ جان مایکل وویل هو زه، مګر ستا رنګ ولې زیړ شو؟ زه ستا پوښتنې ته راغلی یم، ستا د علاج لپاره راغلی یم، ته تل ناروغه وي. جان مایکل یو قدم ور وړاندې شو او انجیلا 4 ګامه شاته ولاړه. په دې موده کې ربیه د شا د کوټې دروازې ته ولاړه. نوکره په خپل ځای ولاړه او رېږدېدله. جان مایکل وویل د تېښتې او شورماشور هڅه مه کوه، هېڅ ګټه نه لري. اوس ستا مرستې ته هېڅ څوک نه راځي. ستا نوکران زما د سړیو په قبضه کې دي. مور دې زما د رخصتېدو په ویاړ د کوټوال په میلمستیا کې ده. تر څو زه هلته ور نشم هغه دلته نشي راتلی. جان مایکل 2 ګامه نور هم ور وړاندې شو. انجیلا په منډه د کوټې په یو کونج کې ودرېده او چغې کړې ته وحشي یې، ته سپک یې، په شرابو بېهوښه یې. جان مایکل انجیلا ته د ځواب پر ځای نوکرې ته وکتل، ویې ویل ته دلته څه کوې؟ تخته. او هغه په منډه له کوټې نه وتښتېده. مایکل بیا انجیلا ته ور وړاندې شو، هغه یې ګیر کړه، تر لاس یې ونیوله او د کوټې بل کونج ته یې راوستله. بیا یې ربیعې ته پام شو، ویې ویل ته د دې خورې؟ خلکو دروغ نه ویل، د اندلس برخه ښکلا ټوله خدای تاسې دواړو خویندو ته در بخلي، مګر زه اوس یوازې د انجیلا لپاره راغلی یم، ته تلای شې. مګر ربیعه له خپل ځای نه ونه خوځېده. مایکل چغې کړې ورځه. ربیعې په حقارت ورته وکتل، ویې ویل ته ډېر زړور یې، د ښځو په مقابله کې ته رښتیا هم ډېر زړور یې. پر یوې نجلۍ د حملې لپاره د یوازې څو تنه له ځان سره راوستي، که نه د دې کار لپاره پوره پوځ ته ضرورت و. ته خپل خنجر ولې نه راباسي؟ انجیلا ورته ووایه چې زه تش لاس یم. د فردیناند د ځانګړي افسر وار باید خالی نه وي، که نه نو د کلیسا په تاریخ کې به د زړورتیا یوه کارنامه کمه شي. مایکل له غوسې نه ولړزېد، ویې ویل بد ژبې نجلۍ، چوپه شه، ته ما نه پېژنې. ربیعې وویل زه تا ډېر ښه پېژنم، ته یو زړور منصبدار یې، ته د دې ښار والي یې، کلیسا در باندې ویاړي. کلیسا پر دې ویاړي چې تا یې جنډه د معصوم نجونو د عصمت په وینو رنګ کړې ده. کلیسا پر دې نازېږي چې ستا په شان د زړورو په همت یې بیړۍ د بېګناهو د وینو په سمندر کې لامبو وهي. زه تا پېژنم، ته د میړونو په وړاندې پسه او د ښځو په مقابل کې لیوه یې. مایکل د زخمی زناور په څېر ور وړاندې شو. ربیعه یې تر دواړو مټو ونیوله او د شاته کوټې په لورې ور ټېر وهله. هغه پړ مخ یې وغورځېده. په دې ځنډ کې انجیلا په منډه ووته او د زینو په لورې له کوټې نه بهر شوه. د مایکل چې ورپام شو نو ربیعه جګه شوه، دروازه یې بنده کړه او کلپ یې پرې واچوه. مایکل په انجیلا پسې منډه واخیستله. انجیلا په منډه کوزېدله او د مرستې لپاره یې چغې وهلې. د نیمایي زینو له کوزېدو وروسته یې احساس کړه چې په ماڼۍ کې د دې د مرستې غږ ته د لبیک ویلو څوک نشته. ربیعه یې ور په یاد شوه او پښې یې ځای پر ځای ودرېدې. ناڅاپه یې لاندې د څو تنو کړس خنداګانې واورېدې. په زینو کې شمه بلېده. سمدستي یې په لاس شمه وغورځوله او مړه یې کړه. د مایکل سړیو په کړاس خندل او په زینو کې پاس راختل. د انجیلا په زړه کې ور وګرځېدل چې که د پاسني پوړ برنډې ته ځان ورسوي نو چغې او فریاد به یې د کلا د دروازې پیرداران واوري. بیرته په خپ غږ پورته وختله. د زینې په وروستۍ کږلېچې یوه ویرونکې خندا واورېده او دا د مایکل مضبوطو مټو ته لوېدلې وه. چغې یې کړې ظالمه، مردار خوره لوچکه، پرېمې ده. جان مایکل پورته راختونکو سپایانو ته غږ وکړ تاسو اوس د کلا په دروازه کې ودرېږئ، تر څو زه غږ در ونه کړم یو هم دې خواته را نه شئ. سپایان بیرته وګرځېدل او جان مایکل انجیلا چې چغې او ترپکې یې وهلې بیرته همغه کوټې ته بوتله چې له ربیعې سره یې ډوډۍ پکې خوړه. په یو لاس یې دروازه بنده کړه. ویې ویل په شورماشور زما هېڅ نه شي کولی، ستا رسوایي ده. زه ستا له پلار نه ویرېږم، هغه خپل ضمیر په موږ پلورلی او موږ یې قیمت ورکړی. پاچا زموږ پر خلاف د هغه هېڅ شکایت نه اوري. قدرمنو زړه ته رانږدې او ګلونو اورېدونکو، دا وه د شاهین داستان 23مه برخه چې ما محمد رسول نظري درته وړاندې کړه. قدرمنو اورېدونکو، داستان لا پاتې دی، کیسه لا پاتې ده. دا چې له انجیلا سره وړاندې جان مایکل څه کوي، آیا انجیلا د دې له منګولو ژغورل کیږي او که څنګه؟ دغه جالبه صحنه را سره په سبانۍ خپرونه کې واورئ. د اوس لپاره محمد رسول نظري له تاسې په دې خپرونه کې اجازه اخلم. پاک الله مو مل شه. ښه د باد او بریالي اوسئ. د الله په امان.